حبن په محبت کې لله الله سره اغا الله سره مینی کون کړي ولو او کچری ير الذين قتل اغو کسانو کلیدل اغو کسانو ظلمو چې ظالمان دي اس باغ وخت کې يرونا چاغي وګوري العذاب عذاب اذ يرون العذاب کلب چاغي وګوري عذاب ان القوه بشکد طاقت لله الله د پاره ده جميعا اټول چې کله د الله د طاقت وګوري بیا باغ وخت کې وګوري وای چې دا ټول طاقت الله د پاره د ټول آیتونه چې مکمل شي بیا تاسو دې مطلب باندې پوهیږئ وان الله او بشکل تعالی شدید العذاب سخت عذاب ورکون کې ده الله دې موږ بچ کی از هر کلا تبرأ چې بیزار شي براءت اعلان کی بیزار شي لکه ته زما ملګری به تا ته چې زمانه تخته زتانه بیزار یم الذين اغكسات اتبعوا چې کوم پیروي شوی وا ان مشران معنی فکرې کې ان محاوره معنی بداسي راځي هر کلا چې بیزار شي مشران هر کلا چې بیزار شي مشران من الذين دغه خلقنا اتبعوا چې چا پیروي کړی وا ان کشران نو ټوله معنی بداسي شي هر کلا چې بیزار شي مشران د کشرانو نه ورأوا العذاب او دی وګوري عذاب وتقطعت او پرې بکړل شي غصب شي بهم الاسباب پدې باندې تعلقات خپل کیو بل سره تعلق به ختم شي وقال او ابوي الذين اكسان اتبعوا چې پیروي کړي وا ان کشران لو ان کاش کې چې لنا مونږ د پاره کرتن دوباره تل دنیا ته کرتن دوباره فنتبرأ نو مونږ به بیزاری اعلان کړي وې مونږ به بیزار شي وې منهم د دې مشرانونا کمالک څنګه تبرؤ دی بیزار شول من نازمنګنا دا په سورۃ احزاب کې سورۃ احزاب آیت نمبر 66 نا تر 68 پورې دا خبره ټوله تعالی کړی دا 66 نواخله تر 68 پورې هغه ځکه الله دا فرمایي چې کله قیامت کې دا جهنميان جهنم ته ورواچول شي نو دی به هغه وخت کې بیا ارمانو کې چې کاش کې مونږه کبراءنا وسادتنا وکبراءنا مونږه سیاسي مشران مونږه مذهبي مشران کاش کې چې مونږ دا غي خبره منلې نه وای ځکه چې کله قیامت ته دی لاړ شي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې هر مشر سره به جنډای خپل جنډه او هغه سره به داغه پیروي کون کی باغه پسې ور روان او دا به جهنم تزي او د کشران بزان پسې جهنم ته بوزي نو چې چا دنیا کې داسې مشرانو خبره منلې وي چې د الله مقابله کې د ملګرتیا کړی او هغه د ملګرتیا د الله رضا لپاره کړی وي ور سره یعنی تاسو سره ملګرتیا ځکه کومه چې تا ملګرتیا بنیاد باندې الله راضي کومه نو قیامت کې به هغه غاړه تلاش ورواچي چې اوس مخلاص کا ما غوستا خبره منلې و زغدا بس روانو ما تا د پاره ما د الله خبره پر خو دی و ناغي بو وې ځان نشه خلاص ولې تا بس خلاص کوم نو د بیزاری او د براءت اعلان بو کی دینا نو دې سره وس نه بل بیا نو دې بیا ارمان کوي چې کاش کې یو ور دنیا ته بیا تلی وې چې ته ما پس راغله وې چې راځه ما مرید شه ما ته اوټ راکا ما پارټي کې شه او وغیرہ وغیرہ نو ما بم تانم د کرانګي اعلان د بیزارت براءت کړي وې لکه څنګه تا چې معنا وکړو خو بیا بلاس باندې سنور نو د سورۃ احزاب آیتونه چې کله تاسو کورو کې وګورئ خپل قران کې د ترجمه وګورئ او دا غږیو ځای کوي نو دینه دا معلومه شوا چې هیڅ چا پسې دړاندو غوته تل نه دی پکار تحقیق او تصدیق پکار دی د تحقیق او تصدیق طریقه به سي قران او حديث او آسان ترين کتابونه دي اتواړه خو کجېره تلک مزل پکې کوي نو هیڅ چا پسې بغیر د تحقیق او تصدیق نه مزه کله قیامت کې باغ ځانم نشي خلاصول نو تا خو خود نشي خلاصول دا خود نشي خلاصوله او ورستو آیات د دې بیا تشریح هغه بیا ورستو تاسو ان شاء الله په نور آیاتونو باندې مزید تاسو پوهیږئ کذالک هم دغرنګي یریهم او بخای دوی تعالی یریهم او بخای الله تعالی دوی تا اعمالهم د دې عملونه حسرات پشمانتیا خپل عمل په پخیمانه خپل عمل په خپل پخیمانه علیهم هم دوی باندې وما هم او ندیها غوی بخارجینا بهر توتن کی وستن کی من النار د اورنا دایمه د اورنا وتل کیږي نه بیا اگر غړي ر بهاني بوږي د مشر دوکا کړو ما نو الله ورته چې مشر دوکا کړی دا یو مشرو کا نورمو ټول نلوی مشر خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او ټول نلوی دلیل خو قران او هغه ولې عمل نکو چې دې بس روان وړاندو پشان دي او زمونږ دا روایت جوړ شوی
زمونږ ټول او سیاسي دي او که مذهبي دي او که علاقايي دي وغیرہ دا ټول خو بدا زما مشر د زور پسې زم د ویلي دي نو که خدي او که بدي دا ورستو ګور یا ایها الناس اے خلقو کلوا خری مما دهغنا فی الارض چې بزمکه کې دي حلالا حلال طیبا پاک هر یو شی حلال کې دی چې خو طیب نشي کېدلی دغه د بعضی طیب معنا چې هغه حلال هم وي او نفس هم هغه غواړي او په معاشره کې هغه بد نه ګڼل کېږي معاشره کې بد نه ګڼل کېږي د طیب ویل کېږي طیب لکه مثلا بعضی څاروي لکه ملخ اوس حلال دی ټډي چې اردو کې ورته وایي تاسو چرته دا حلال دی خو د هر چا طبيعت نه مني نو دی وجه دا طیب نه دی حلال دی خو طیب نه دی همدارنګه دا سمسره دام حلال ده خو د هر چا مزاج نه مانی نه چې نه مانی نو طیب نه ده چا ځړي چې مانی یادي خوري او چې چا ځړي نه مانی نه خوري د حلال او حرام ذکر چې راشي بیا تاسو ته خیمه چې کوم شی حلال ده او کوم شی حرام ده ان شاء الله الله کا توفیق راکړي ماته نو خوري تاسو بزمکه کې حلالا طیبا حلال او پاک مسلم کې او ترمذی دوړ نقل کړی دی د ابو هريره نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې الله پاک ته او پاک مال قبلای یعنی الله تعالی په صدقو کې پاک مال قبلای او چې ناپاک مال څوک ورکی الله تعالی هغه بدل نه ور کوي او الله تعالی بل ځکه فرمایي چې یا ایها الرسل اے پیغمبرانو تاسو پاک مال وکړئ او حلال مال وکړئ حلال مال وکړئ همدغه رنګ یو بل حدیث ته د مشکات په حواله کې د احمد نه روایت ده چې کم جسم باندې غوخه د حرام او مال نه را جوړ شي وي یعنی جسم جوړ شوی د حرام او مال باندې نو دا غوخه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دته ایکی یو اور مناسب دی چې اور ولګي ورته دغه په حرام او مال باندې جوړ شوی ده یو بل حدیث ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بخاری شریف کې ده چې حلال واضح دي حرام واضح دي حلال او اختیار کوي حرام نه ځان بچو ساتي خو په منځ کې یو بل شی دی چې هغه مشتبهات دي هغه باندې فیصله نشي کولای چې دا حلال دی او که حرام دی نو چا چې د متشابهات نه ځان بچ کو د حرام نه بچو ساتل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په خپل مثال بیان کړی دی چې د مثال داسې دی چې لکه یو پوله ده او دې طرف ته جوار یا غنم دي او ته خپل څاروي په دې پولي باندې سره دلته پر خو ده نو امکان لري چې د دې پټي ته ورننه وځي نو هم دا غرنګ ته چې متشابهات خوري استعمالي نو امکان است چې حرام ته ور پریوزي بهرحال لوی ګناه ده الله تعالی دې موږ تاسو دینه بچ کړي د حرامونه ولا تتبعوا او پیروي مکوئ تاسو خطوات شیطان قدمونو د شیطان خطوات ویل کېږي د یو قدم او د بل قدم په منځ کې د فاصله ته یعنی شیطان پسې زېما شیطان خبره ما منئ او د حلال او حرام مبارک دام تاسو یاد ساتئ چې आवाज خوراک سره تعلق نه لري حرام لکه غانه حرام ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بخاری شریف کې یو حدیث ته امام بخاری نقل کړی دی چې اخر زمانہ به یو داسې زمانہ راشي چې باغې کې به خلک شراب سکي نمونه به ورته نور ورکی غانه بجانه او د فحاشي به کوي نمونه به ورته نور ورکی سود بخوري نمونه به ورته نور ورکی او داسې زمانه کې به ځان بچ کړه د حرامونه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي او دا به حلال غني ولا تتبعوا او پیروي مکوئ خطوات شیطان قدمونو د شیطان انه بشکاغا ان شیطان لکم تاسو د پاره عدو دشمن دی مبین خارا کتا سو بیا د حلال او د حرام بیس کې تفصیل تتل غواړي نو سوره مائده آیت نمبر 87 سوره مائده 87 او سوره مائده یوسل دریم 103 د لیکل الحمدلله تاسو کویو بر زنانه هم اکثر کوي نو دا ډیره خبره ده دا به کور کې تاسو هوم ورک په بنیاد باندې ټول آیتونه ګورئ نو ډیر تاسو ته مزه درځي چې قران کې کوي ځکه الله خبره نیمه کړی دا بل ځای کې کړی دا ټول قران د یو بل ځای تشریح ده سوره انعام 183 یوسل اتدرشم سوره انعام یوسل اتدرشمنا تر یوسل څلور ختم پورې دا ټول بیاست 144 یعنی 138 نا 144 پورې او یو بل عجیب آیات ته د سوره اعراف 32 سوره اعراف 2 درشم سوره اعراف 32 2 درشم هغه عجیب آیات ده چې ګوري دا خبره تاسو هم زده کوي چې څنګه چې حرام خورل د الله طرف نه من دي او هم دغه رنګي حلال حرام اول دم دومره هی من دي هم دومره ګناه ده یعنی دواړه د اصل خبره خو د حرام نه ده کنه اصل خبره خو د الله د حکم ده
لکه 100 روپۍ د سود دي نو 100 نوٹ ته څه خبره ده